چې د مور پلار د کله وفات شو نو دا بچی بوله دعاګانې غواړي. په ژوندوني باندې به هم د اولاد مور او پلار دپاره دعاګانې کوي، د مرګ نه پس بوله هم دعاګانې غواړي. ګوره مور او پلار دومره عظیم هستیانې دي که دا مور او پلار د وفات شو نو په بچي باندې حق شته د مرګ نه پس هم. نو چې د یو هستی د مرګ نه پس هم حق نه ختمیږي نو هغه حق سړی چرته ادا کولی شي. دی وجه نه اولاد به دا نه وایي چې زه د مور او پلار حق ما پوره ادا کو، نه دا سړی نشي ادا کولی. حدیث کې راځي چې کله د مور او پلار وفات شو نو په بچي باندې دا حق دی چې دی به وله دعاګانې غواړي. بل حق دا دی چې دا به وله بخښنه غواړي. بل حق دا دی چې د مور او پلار د کم دوستانو ته به د هغوی سره ښه سلوک کې، څنګه چې د پلار ژوند دی او د هغه خواله به راتلل دقه رنګ به تم تپوس پوښتنه به کې. بل حق دا دی چې د مور او پلار دی په دنیا کې چا سره وعدې لوزونه کړي ته به وله هغه څه کې هغه وله پوره کړي. زمونږ استاسو په جنازو کې دا اعلان خو ډېر په زوره سره کیږي چې الله پاک مو بخه د جنازې نه پس ګورې لاړ نشئ، ما د پلار پسې خیرات کړی دی، ګوره یو سړی م لاړ نشئ، دا خیرات دی ثوابي دا به خوري. دا اعلان خو کوي که نه، اکثر په مولا صاحب باندې کوي، وایي تی په خپله وکړه. خو ډېر کم خلک به تاسو لیدلي چې هغوی به دا اعلان کړی چې الله مو بخه زما دا پلار دی، که په ده باندې د چا څه حق نو ګورې جنازې نه پس ما څه میلاو شي چې زه یې والله ادا کړم. اکثر چې وله بیا څوک راشي اعلان خو نه کوي، خو که څوک راشي چې په دې پلار د زما پیسې وي زه ورشه د قبر نه ته واخله بیا وله نه ادا کوي. دا په بچي باندې حق دی چې په دې مور او پلار کم حق دا به بچی ادا کوي. نو الله وایي د مور او پلار سره احسان کوه. اوس یو خاص خبره باندې الله تاکید ذکر کوي، اما یبلغن که چرته ورسیږي عندکه په ژوند ستا کې الکبر بوډاوالي ته احدهما یو د دې دواړو نه او کلاهما یا دواړه. الله وایي یا د مور بوډۍ شوه یا پلار یا دواړه بوډاګان دي، داسې عمر ته ورسېدل. په ځوانۍ کې به هم اولاد د مور او پلار سره احسان کوي، خو خاص کر چې کله دا مور او پلار بوډاګان شي بیا ډېر محتاج شي. نو الله و یاد ساته فلا تقل لهما اف، مه وایې تاسو دغې دواړو ته اف. اف کلمه سره دا به م ورته نه وي، که د دې اف نه کم چرته یو لفظ وي الله به هغه ذکر کړی وي، خو د اف نه خوا بل لفظ نشته. اف څه ته وایي؟ اف دې ته وایي که ستا د پلار یا ستا د مور چونکې عمر زیاتی که نه، حافظه کمزوري شي، دماغ کمزوري شي، دوی یو داسې خبره وکړه ناجایزه خبره وکړه په تا بده ولګېده، نو ته به ورته نه وایې چې اوف ولې دې داسې ویلې. یا د دې مور او پلار یو ګندګي تا ولیدله نو اوف قدرې به ورته نه کوي. دې کې اشاره ده دې ته چې څنګه ته ماشوم وي او تا خپل واړه بول غټ بولم ځای ته نشو رسولی، کله کله به دې د مور په جامو باندې وکړه نو دې مور به ستا صفایي کوله، خو تا ته یې دا نه دي ویلې چې اوب بچي یې دله سپېړه در کړې چې دا دې څه چل وکړو، ته به یې پاکولې که نه به یې پاکولې. خپله لمن به اکثر وینځله خو تی د غېږې نه نه غزار کړی. الله وایي دقه رنګ چې ماشومان شي مثال یې دا دی. نو خیر دی که د دوی دې عمر ته ورسي چې کپړې ګنده کېږي نو تم ورسره هغه خپل وخت دی لږ رعایات که که نه. د افغانستان کې چې کله د طالبانو حکومت و نو په هغه وخت کې هغوی ته یو فیصله راغلې وه، یو زوی خپله مور یې وښلې وه، چې فیصله ورته راله نو دا زوی راوغوښته، ویلې راشه دی خو ویلې ستا له موږ یو سزا درکو، ستا دقه سزا کافي د نور درته هېڅ هم نه یو. د اوبو نه یې وله منګی ډک کړ، ویلې دا به دې غاړه کې 9 میاشتې ګرځې. دې مور ته په ګېډه باندې میاشتې ګرځولې، تکلیف یې برداشت کړی. هغه مور تا وښلې ده نو دا منګی د اوبو نه ډک دی، دا 9 میاشتې په ګېډه په غاړه کې به ته ګرځې اوس، دا ستا سزا ده. مور د بچی سره ډېر لوی تکلیف ګورې برداشت کوي. یو صحابي و هغه مور په اوږه باندې ګرځولی، دا ټول حج یې ور باندې کړی و. نبي علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه ویلې ما حق ادا کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې نور حق خو پرېږده،
کله چې ته پیدا کېدی او د مور ته چې د هغه وخت کې کم تکلیف رسېدلی کم درد ذیل چې راځي درد ذیل چې ورته وایي هغه دردونه خو ډېر زیات دي خو هغه اولنی درد چې ورباندې کم راغلی هغه هم تا په دې باندې ادا نه کړو چې ته پیدا کېدی نور حق خو لا لرې خبره ده د مور او پلار حق دا سړی نشي ادا کولی نو الله وایي که مور دې بوډۍ شو یا د پلار نو اف کلمه به ورته هم نه وې اف به ورته موږ څه ویو مرګ پرده ده مرګ پرده ده یاره چې مرګ وله راشي ډېر بخۍ ډېر زیات کمزوری شوی دی ته د خپل ماشوموالی خو لږ رایاد که که نه دویم ولا تنهرهما او مرټی دوی لره رټې به هم نو سخته لهجه به ورسره نه استعمال ذهن د ماشومانو دی نو که یو خبرې وکړه او په تا بدې ولګېده نو ته به ورته رانیغېږي نو چې مړه ته په څه باندې پوهېږي اوسه پورې دې دا پلار پوهېده اوس ته رازلمی شو اوس پلاره ته په څه باندې پوهېږي مورې ته په څه باندې پوهېږي دریم وقل لهما قولا کریما او وای دغې دواړو ته قولا وینا کریمن ادبناکه مور او پلار څه چې خبرې کوي ډېر د ادب او د عزت خبرې وي داسې خبرې کوه چې هغوی په خوشحالېږي د بېادبۍ کلمات دا باندې استعمال دا یاد ساتئ دا خبرې دومره فرض دي په موږ لکه څنګه چې مونځ او دس او روژه ګورې فرض ده دا هسې نه دي چې وادې ورېدي او بس ختمه نه څنګه چې در باندې مون روژه زکات فرض دی داسې در باندې دا خبرې هم فرض دي د مور او پلار حقوق دا په اولاد فرض دي دا به ادا کوي دې بل آیت کې الله رب العالمین دوه نورې خبرې ذکر کوي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه واخفض لهما او ښکته که دې دواړو ته جناح الذل وزر د شفقت من الرحمت د رحم د وجنه خفضه په عربی کې ښکته کولو ته وایي جناح اصل کې وزر ته وایي دا د مرغۍ وغیره چې کمې وزرې دي ته عربی کې جناح ویلی کېږي ذل شفقت او عاجزۍ ته وایي الله وایي د مور او پلار ته د خپلې وزرې د شفقت د وجې نه څه ساته ښکته ساته دا اصل کې یو تمثیل دی یو مثال الله ورکړی هغه څنګه دی که تاسو چېرته دا چرګ لیدلي کله چې د بره نه ټپوس وغیره راشي یا دی د کارغه اواز واوري دی د خپل بچي د څه د لاندې راښکته کوي دا وزرې ورباندې راخورېږي او دا بچي پکې رابنګي چې ټپوس یا کارغې رانه ونه تښتی دقه رنګ الله وایي اول به ته د مور او پلار د وزرو د لاندې راګېرولې چې ماشوم وي ته به خیال به دې ساته که نه اوس دوی دې عمر ته راورسېدل اوس ته زلمی شوې برید تاوې اوس به ته د خپلې وزرې په دوی باندې راخورې ډېر د شفقت او د رحم معامله ورسره وکړه بل وقل رب ارحمهما او وایه ای رب زمونږه رحم وکړي زما په دې مور او پلار دعا ورته کوه چې یا الله ته په دوی باندې رحم وکړي که ژوندي دعا د رحم وله کوه یا الله ته ورسره د رحم معامله وکړي یا الله ته د عذابونو نه بچ کی کما ربیانی صغیرا لکه څنګه چې دې دوانو تربیت کړو زما صغیرن په ورکوټوالي کې الله وی خپل حالت یادوه دې دوانو ته دعا کوه لا تجعل مع الله الها آخر مگر زوی د الله سره حقدار د بندګۍ بل فتقعدا نو ناس با پاتش مضمومن بدویل شوی مخزولن شرمیدلی وقد ربک فیصله کړی د رب ستا الله تعبدو الا ایا چې بندگی مکوئ سوا د الله نه وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره ښېګړه کوه اما یبلغن که ورسیږي عندک په ژوند ستا کې الکبر بوډاوالي ته احدهما یو د دې دواړو نه او کلاهما یا دواړه نو یاد ساته فلا تقل لهما مه وایه دې دواړو ته اف اف قدري ولا تنهرهما او مرټه دې دواړو لره وقل لهما وایه دې دواړو ته قولا وینا کریما عزتمند ادبناکا واخفض لهما او ښکته ساته دې دواړو ته جناح الذل وزر د عاجزۍ من الرحمت د شفقت د وجنا وقل اوای رب ای رب زما ارحمهما رحم وکي زما په دې مور او پلار کما ربیانی صغیرا
لکه څنګه چې دې دوانو تربیت کړي زما په ماشوموالي کې